خوند وهله وکړي چې د پنجاب په چکمنټونو مخکته کړي او درته وایي چې شناخت کارت دی او تاسو ورته ووایي چې موږ پاکستاني یو هغوی در ځواب کې وایي چې شناخت کارت اول د پلاک وباسه. لومړی تاسو باید قدرمن مشر نصیر کوکیخیل صاحب او نور پښتانه له پنجاب جلو څخه خلاص کړئ. دا لوی شرم دی چې تاسو داسې بدنامۍ سره له خپلې پښتني خاورې څخه مخ ته ځئ او د پنجاب ګټلو په خاطر باندې فکر وکړئ. داسې حالت د هندیانو لخوا در منځ راشي لکه پنجابیانو په څېر پرتګونه درنه وباسي. ګل خانان تاسو خو د ټولې نړۍ په وړاندې غین واو لام شوي یاست. رښتیني پښتانه شرم ته جوړ نه کړئ. ملي مشر منظور پښتون خبره پنجاب بخت زورور دی. پنجاب بخت زورور دی. پښتانه زما دي غلامي تا ته کوي نه. راځي دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ او دغه ګل خانان خبرې واورئ. موږ ټول مسلمانانو ته دا اپیل دی او خاص کر قبایلو ته دا اپیل دی چې موږ د انډیا تیزرو یادم پوره کړې ده او موږ جنرال باجوا صاحب ته دا اپیل کړو چې ډیلي وکړه. ډیلي وکړه ورځ تاوان دی. الله بسم الله قبایل تیار دي. تقریبا 10 لک قبایل موجوده وکړي سبایل تیار دي. موږ دا ډېر چې سبایل موږ ځان کشمیر اول موجود ته ورسو او که هر څومره کوم طاقت موږ سره الله طاقت او الله طاقت الله طاقت چې سره یې هیڅ نه لري او موږ ان شاء الله چې داسې دوام دا قبایل کوو داسې دوام لکه په 65 کې ټول ور کړای دی نو په 65 کې به هم دا پیرایش ان شاء الله چې موږ دا ټول ماشومان دي او دا ټول چې دا ماشومان موږ تاول مکه او موږ ته نه څه دا سوال کړو او دا خبره وکړو چې خدای ته وګوره چې بعد خبره نه مو وکړه یو خبره ټول سره ونه بغیر د جنگ خبره وکړه. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر